یو خوب چې د لندن په لور یې د یو نوي ژوند امید لرلو. یوه کورنۍ چې په مخونو یې خوشحالي وه او زړونو کې یې امیدونه وو، او بیا یوه شېبه چې هر څه یې له منځه یوړل. ډاکټر پریتیک جوشي یو هوښیار او کارکوونکی سړی چې په لندن کې یې ځانګړی مقام موندلی و. د هغه میرمن ډاکټره کومي ویاس یوه مور، یوه د ژوند ملګری چې د خپل خاوند لپاره یې خپل کیریر پرېښود، او 3 معصوم ماشومان نیکل، پریدوت او میریا چې یوازې د مینې، لوبو او یو نوي دنیا د لیدو لپاره روان وو. ایر انډیا جهاز AI 101 د سفر نه مخکې هغوی یوه سیلفي واخیسته، له خوشحالۍ ډکه مسکا. مګر څوک به پوهېدل چې دا به یې اخري تصویر ګرځي. جهاز پورته شو. یوازې 30 سکنډه وروسته یو شور، اور او چغې. جهاز په ګجرات احمدآباد کې په یو هاسټل راوغورځېدو او چاودنه وشوه. 230 مسافر، 12 عمله او یو شمېر خلک چې په ځمکه وو ټول په یو شیبه کې ورک شول. ډاکټر پریتیک جوشي، ډاکټر کومي، نیکل، پریدوت او میریا ټول تل لپاره فنا شول. یوازې یوه سیلفي، یو څو یادونه او یو سوال پاتې شو. دا تقدیر وو که غفلت؟ دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده چې له منځه لاړل، خو یادونه یې پاتې دي. هغه وایي چې د انسان ارادې یو څه وي او خدای کارونه بل څه. ژوند ډېر لنډ دی. د ژوند او انسانانو قدر پکار دی. یاد ولرئ، ژوند ډېر نازک دی او هره شېبه یو نعمت دی. د دغه پیښې په اړه راسره خپل نظر په کمنټس کې شریکولی شئ. مننه. د الله په امان.